د وطن رادیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو دوستان، د کرکټ د ښه والي او بهبود لپاره مو تاسو ته بیا هم د یو نوې خپرونې لړۍ پیل کړې ده. په دې خپرونه کې به بحث لرو د افغانستان د لیست A سیالیو په بهیر باندې، او په دې موضوع باندې را سره میلمه هم شتون لري. زموږ میلمه دی ښاغلی عبدالوکیل اشرتي، د افغانستان د کرکټ بورډ د بهرنیو اړیکو مسؤل، او همدارنګه دري مبصر، هغه خوږژبی مبصر چې تاسو یې تل غږ اورېدلی ده د تلویزیونو په پردو باندې، د راډیو په فریکونسیو باندې. نن به تاسو له څېرې سره هم اشنا سئ. اشرتي صاحب ښه راغلاست. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ایبی صاحب معظم ډیره زیاته مننه کور ودان ستاسو له حسن نظره چې همیشه مو د کرکټ په اړه او د کرکټ د مبصرینو او د کرکټ بورډ په اړه درلودلی ده. زه هم تاسو ته مبارکي وایم د نوې خپرونې په اړه باندې، او یقینا د زړه له تله خوشحاله یم او دا د ځان لپاره ستر سعادت ګڼم چې ستاسو سره د مصاحبې په برخه کې ګډون لرم. هغه تلویزیون او هغه شخص چې له لومړي سره تر دې مهاله پورې موږ شاهدان یو چې د کرکټ د پرمختګ لپاره مو بېسارې هلې ځلې او ګامونه پورته کړي دي، چې زه هم د زړه له تله تاسو څخه مننه کوم. ډیره مننه. سلامت اوسئ، باعزته اوسئ. همدغه ستاسو تشویق و مینه ولا چې موږ تل با انرژي ساتي او انرژي راکوي تر څو وکولی شو په دې برخه کې لا ښه او پیاوړي کارونه وکړو. کورم ودان، که چېرته د خپرونې په پیل کې دا راته وایي چې دغه لیست A سیالۍ د کوم فارمټ سیالۍ دي، کومې لوبې دي، که لیګ موږ او لیدونکو ته معلومات راکوي. بلې او ایبي سي محترم، لکه څنګه چې تاسو هیوادوال بهتره پوهیږئ، دا د 500 ورځو فارمټ لوبې دي چې په نامه د لیست A نومول شوي یا یادیږي، چې دا د نه تنها په افغانستان کې په همدې نامه یادیږي بلکې په ټولو فل ممبر هیوادونو کې د لیست A سیالۍ موجودې وي، او دا سترې سیالۍ دي چې دا هغه سیالۍ دي چې په دې کې د افغانستان د کورنۍ کرکټ کوم لوبغاړي چې په همدغه فارمټونو کې لوبې کړي دي او بالاخره هغه معیارونه یې پوره کړي، هغوی د لیست A سیالیو برخه ګرځېدلي، چې لله الحمد د افغانستان د کرکټ بورډ دغه کوم لیست A ټورنمنټ یا لیست A سیالۍ چې د ټورنمنټ په شکل وي تر دې مهاله پورې په بهترینه توګه باندې ترسره شوي دي او په ډېر لوړه کچه باندې دا ترسره کړي چې د دغه سیالیو حق ده، او یقینا هغه کوم لوبغاړو چې معیارونه پوره کړي وو او موږ هم ورته خوشبینه وو، د کرکټ بورډ د اداره هم ورته خوشبینه وه چې دوی کې استعداد او وړتیا شته. دغه زمینه وشو کولی چې دغه ځوانانو ته مساعده شي، او دغه زمینې نه یقینا ځوانانو په مختلفو برخو کې بهترینه لاسته راوړنه درلودلې ده، او کوي چې د مصاحبې په لړ کې دغه یادونه وکړو. په ټوله کې لله الحمد دغه ټورنمنټ تر دې مهاله پورې په ښه توګه باندې ترسره شوی، او انشاءالله سبا به موږ تاسو د پایلوبې شاهدان اوسو. ډیره مننه. تاسو د خدای عزت او سعادت همیشه در نصیب لري. اشرتي صاحب، څومره چې زه معلومات لرم تاسو د کرکټ سره ډیره پخوا کار کوئ، همکاره یاست. دغه لیست A سیالۍ دغه پړاو څو ټیمه لري او کله پیلې کیږي، په کال کې څو ځله وي؟ په دغه لیګ معلومات راکوي چې لیدونکي لا ښه پوه شي. بلې او ایبي سي محترم، لکه څنګه چې تاسو هم بهتره پوهیږئ، د افغانستان د کرکټ بورډ کلنی مهالویش وي چې په هغه کې د مختلفو فارمټونو لپاره دوی ټورنمنټونه ترتیبوي، چې په هغه کې د 20 ورځو فارمټ ده، 500 ورځو فارمټ ده، 3 ورځنی فارمټ ده، چې 20 ورځو ته خو یقینا 20 ورځې وایي، 500 ورځو ته 500 ورځې، او 3 ورځنی ته فرست کلاس وایي، چې د افغانستان د کورنۍ هغه بهترین او د ملا تیر تشکیلي دغه فارمټونه دي، چې په دې معنا په ټولو برخو کې کومه برخه چې د ټیم ضرورت وي، چې هغه د بالینګ او بیټینګ او میډل آرډر برخه ده، چې لله الحمد که اوس په 500 ورځې باندې تم کېږو او لیست A سیالۍ باندې تم کېږو، یقینا دغه سیالۍ ډېرې مهمې وي، مهم رول یې درلوده چې موږ او تاسو یې سږکال لله الحمد په ډېره ښه توګه باندې ترسره کړې. یو له عمده اهدافو څخه دا و چې موږ او تاسو ملي لوبډله له هندوستان سره 500 ورځ فارمټ لوبې لري، او همداراز د ټیسټ میچ لوبې لري. نو د افغانستان د کرکټ بورډ هم هدف دا و چې دغه سیالۍ باید په دغه یو ولایت کې ترسره شي چې حد اقل
د هغه ولایت او د هندوستان د کوم موسم یا هوا چې د هغه ورته والی ولري. نو په همدغه خاطر موږ په ننګرهار کې دغه لیستې پیل کړې او د لیستې په لومړي دور کې یا په لومړي پړاو کې چې مخکې له اختره پای ته ورسېدې په هغه کې له نیکه مرغه د ملي ټیم اکثره لوبغاړو ګډون درلود او خصوصا هغه لوبغاړي چې په سکواډ کې شامل شول. هغوی ته د پریکټس یو بهترینه زمینه وه، هغوی ته د آب و هوا سره بلدېدو یو بهترینه زمینه وه چې د افغانستان د کرکټ بورډ د دې ترڅنګ چې د ملي لوبغاړو لپاره د پریکټس کولو یو بهترینه زمینه او د کارکردګي کولو لپاره وه. په ټوله کې د افغانستان د کرکټ د پرمختګ لپاره هدف دا و چې ملي ټیم لوبغاړي باید له دې وروسته د افغانستان داخلي کرکټ په ډومسټیک لوبو کې باید د برخه واخلي او څه چې د ملي ټیم لوبغاړو له طرفه په ډېر ښه توګه باندې البته لبیک وویل سو د افغانستان د کرکټ بورډ غوښتنې ته او موږ او تاسو شاهدان وو چې رحمان الله ګرباز، محمد نبي ساخیل، ابراهیم زدران چې په وروستیو کې راغی چې مجبوریتونه هغوی درلوده البته په فزیکي ډول د خپلې تداوي لپاره تللی و. د هغه لوبغاړو نه پرته کوم چې په آی پي ایل کې مصروف لیلا الهام موږ او تاسو د دې شاهدان وو چې ټول لوبغاړي په دغه لیستې سیالیو کې برخه واخیستله او یقینا دا په ذات خود کې اتومات مهمه رول لري د دوی موجودیت. ډیر ښه، بالکل د ملي لوبډلې غړي چې دلته ګډون کوي او خپلې تجربې له نوي او ځوان لوبغاړو سره شریکوي دا یو خاص ماهیت لري. تاسو سره خدای خیر درکړي چې دا زمینه برابره کړې ده. دغه لیستې سیالیو ته کوم پلیران لاره پیدا کولی سي او له کومو فارمتو باید تیر سي؟ ای بي سي محترم، لکه څنګه چې تاسو بهتره پوهیږئ او لکه څنګه مو چې په لومړي سر کې یادونه وکړه د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري نه کوم چې کلنی مهالویچ وي د مختلفو فارمټونو لپاره مختلفه ټورنمنټونه لري چې د لیستې ټورنمنټ لپاره یقینا د 500 ورځې فارمټ ډیر مهم ده چې هغه عبارت ده له ګریډ 1 څخه ګریډ 2 څخه. دا هغه فارمټونه دي چې هغوی هغه فارمټو کې باید لوبغاړي په کورني کرکټ کې پرفارمنس یا کارکردګي وکړي. د هغوی کارکردګي هغه بنیاد ته په کتو سره د هغوی د لیستې هغه معیار ته په کتو سره باید بهترینه لوبغاړي لیستې ته لاره پیدا کړي ځکه چې لیستې لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه نه تنها د افغانستان د هیواد د کورني کرکټ یو ستر نوم ده، یو ستر فارمټ ده، بلکې دا د فل ممبرشپ یا د هغه دایمي غړیتوب هیوادونو چې دایمي غړیتوب لري د هغوی ستون د فقرات د 500 ورځې لوبډلې تشکیلوي چې همدغه نړیوال قوانینو ته په کتو د افغانستان د کرکټ بورډ نافذه قوانینو ته په کتو یقینا لوبغاړي چې کوم په داخلي کرکټ کې کارکردګي یا بهترین کړنې بهترین پرفارمنس ترسره کړي نو له هغه نه وروسته دوی کولی شي چې دغه د لیستې د لوبو کولو معیار هغه کوم چې کریټیریا ورته وایي هغه تعیین شوې ده د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري نه. هغه کریټیریا مطابق هر لوبغاړی یقینا د هغوی مسلم حق ګرځي او دغه شی چې کوم معیار د افغانستان د کرکټ بورډ له طرفه تعیین شوی و او هغه معیارونه چې لوبغاړو پوره کړه هغوی یقینا دا وښودله چې په لیستې کې با استعداده لوبغاړي د استعداد څخه ډک لوبغاړي او هغه لوبغاړي چې دغه فارمټ د لوبېدو وړتیا لري هغه په ټیمونو کې موجود و، په ترکیبونو کې موجود و چې په پای کې موږ یقینا بهترینې لاسته راوړنې په دواړو ډګرونو کې که د بیټینګ په ډګر کې ده که د بالینګ په ډګر کې ده بهترینو نمونه یې کولی شو تاسو سره شریک کړو. هغه نمونه چې یقینا اوس په اورېدو شاید هیوادوال د لومړي ځل لپاره هغه نمونه له موږ او تاسو څخه واوري، خو دا په یقیني توګه درته ویلی شو چې افغانستان د اوسني کرکټ تولید په دې کچه باندې ده چې انشاءالله په ډېر نږدې راتلونکي کې به دغه د نړۍ په سطحه باندې د افغانستان نمایندګي وکړي او همداسې د نړۍ د کرکټ په نړۍ کې به ځانګړي نومونه خپل کړي ځکه چې یقینا دلته د غوراوي کمیټې غړي موجود وو، کمنټیټرانو به کمنټري کوله په لوبو باندې، موږ خپله دلته موجود وو. نو په دې لوبغاړو کې چې موږ ولیدل ځینې د ګوتو په شمار داسې لوبغاړي دي چې په بهترینه توګه باندې د کرکټ لوبه ترسره کړې ده چې یقینا موږ توجه یې په ډېر ښه ډول او شکل سره
جلب کړي ځان تاسو ته خدای خیر درکړي شتی صاحب دا چې ځوان استعدادونه را پیدا کوي تاسو پیږي چې په افغانستان کې د ملي لوبډلې ډېری خېله سرهوړنې درلودې بده نه امکاناتو کې ولې دا له سرهوړنې همدغه سي دوامدار پاتې کېدل پکار دي چې موږ باید تل همدغه سي له سرهوړنې ولرو د کرکټ مینوالو ته همدغه سي په شونډانو باندې مسکا تل خوره ولرو د سګنی پړاو لس ای سیالیو په اړه باندې کراته وایي چې څنګه پیل کړلې بخیر سره او دا د پایلوبي تر ورسېدی نتیجه څنګه ولا د خلکو غوښتنې او هغه تماشاچیانو غوښتنې ټولې کې پر شوي وي یقینا بل یو که د مینوالو خبره پیل خو ډیر ښه ایوب سي محترم لومړی راوند له اختر نه مخکې تر سره شو خو په دې هم ورته وی چې ټول ملي ټیم لوبغاړي دلته موجود و خو لنې کومرغه چې د ملي ټیم لوبډلې اکثره لوبغاړي اوس په هندستان کې دي چې هندستان سره موږ تاسو 15 ورځې سیالي لرو لغنه وروسته به اوس یو ورځې سیالي هم پیلي نو په لومړي سره کې موږ تماشاچیان او مینوال ډیر زیات په میدان کې درلودل ځکه چې هلته به ګورباز موجود و هلته به نبی ساحل موجود و هلته به اکثره هغه کوم لوبغاړي چې په سکواډ کې و د ونډې حشمت الله شهیدي موجود و هلته صدیق قتل موجود و سلیم صافای و ضیا شریفي و همداسې ټول لوبغاړي د 500 او د ټیسټ سکواډ چې په هندستان سره لوبې لري هغه ټول موجود و نو یقینا دغه د دې موجودیت د مینوالو توجه جلب کړي و مینوال په ډیره لوړه کچه باندې راتلل چې په دغه هوا کې د غوی راتګ د په ذات خود کې په دې دلالت کوي چې د ننګرهار خلک د ورزش سره ځانګړي مینه لري او په خاصه او په ځانګړي توګه باندې د کرکټ له لوبې سره او د کرکټ له مینوالو سره نو لله الحمد دې په راتګ سره ټورنمنت نور هم رنګین شوی و او اوس مهال د ملي ټیم لوبغاړي د ګوتو شمیر پاتې دي چې هغه عبارت له درویش رسولي د ګلبدین نایب له دغه لوبغاړو څخه چې دواړه د لوبډل مشري دنده تر سره کوي چې ګلبدین نایب د عمود لوبډل مشر دا او همدارس درویش رسولي د سپینغر د لوبډل مشر دا چې سبب ان شاء الله د جون په 4مه د پنځشنبه په ورځ په غازی امان الله خان خارګوډي کې د دې سپینغر لوبډل او د عمود لوبډل پایلو به تر سره کوي ډیر ښه لوبو ته او دغه پړاو ته په کتو سره ځکه تاسو له پایل نه پم دې پړاو کې وي کومه لوبډله ډیره قوي ده او د ګټونکو په طرف باندې به ولاړه شي او کپ په خپل سر یوسي جالبه پوښتنه ده ایوب صاحب په دې باندې چې په لومړي سر کې لکه څنګه مو یادونه وکړه د ملي ټیم لوبغاړو شتون و په مختلفو لوبډلو کې د غوښ شتون یقینا د احساس وړ او د غوښ شتون خو څنګه چې لنوم نه پیدا ده او ښکارا ده د ملي ټیم لوبغاړي دي د ځانګړي تجربه خواندان دي چې محمد نبی ساحل البته سپینغال لوبډلې سره و ګورباز له نشاینک لوبډلې سره و نو په مختلفو لوبډالو باندې ویشل سی و په دویم پړاو کې لاختر نوروسته هغه ملي ټیم لوبغاړي ټول سکوډونو نه د دې ټیمونو نه لاړ د خپل هغه ملي مسولیت په مخه باندې نو نیمه البته شخصي نظر دا و چې نشاینک لوبډاله قوي لوبډاله و هغه پیاوړي لوبډاله و بیا خصوصا د توپخنې په برخه کې خو د ملي ټیم لوبغاړو د تاګ نه وروسته هغه توازن چې په یو شکل سره اتومات له لاسه ورکړل شوی دی د اکثرو لوبډالو خو بیا هم د ګلبدین شتون او د درویش رسولي شتون دا وښودله چې مجرب لوبغاړي دي او ښه توانمندي او ښه تجربه لري په ټولو برخو کې بیا خصوصا د کپتاني په برخه کې چې هغه د انګلیسي اصطلاح ده کیپ کپتان لیډینګ فرام د فرنٹ نو یا لیډر یا کپتان لیډ نو د دوی هغه ځانګړي تجارب دي چې ویشو کولای خپل لوبډلې پایلوبي ته ورسي نو دغه دوا رښتیا هم تکړه لوبډلې دي پیاوړي لوبډلې دي هیله مونږ دا چې سبا یو ښه او د لیدلو وړ پایلوبه ولرو چونکې تاسو ته بهتره معلومه ده هغه دوه ټیمونه به پایلوبه د لاره پیدا کوي چې هغه له نورو بهتره وي نو یقینا ښه لوبغاړي په دې دواړو ټیمونو کې اوس هم موجود دي چې دغه دوا به ورته کوو چې دواړه لوبډلې ګټونکي جلات موسازی ده زبید اکبری ده خپل درویش رسولي ده نو دا هغه لوبغاړي دي چې دوی له لومړي سر نه تر اوسه د خپل لوبډلې لپاره یقینا هم د کړنه او کارکردګي
ترسره کړې ده او همداراز عامو لوبډله کې ګلبدین نایب بېشکه یقینا دا لکه څنګه چې ګرباز نه یوه پوښتنه وسوه بیا هغوی ویلې چې ګټلو بایلل خو د لوبې حصه ده خو موږ په دې خوشحاله کېږو چې ځوانان ښه کړنه او ښه کارکردګي وکړي نو ځکه چې داخلي لوبې دي هغه تاسو فرمودې په اساس او په مطابق وایم نیمه تاسو به دعا هم دی چې ټول ګټونکي اوسي خو بهترینه نتیجه په دې ورځې په پای کې دا ده چې د ځوانانو کړنه او کارکردګي او پرفارمنس جناب ارشدي صاحب ډیره مننه بالکل ګټل او بایلل به پکې وي خو زموږ لپاره ټول اتلان دي کدا چې راته وای په لنډو کې چې مخکې هم تاسو یادونه وکړله چې دغه لیست ای لوبې دي چې بالاخره دا به ملي لوبډلې ته پلیران ورکوي او د دې اوسنیو لوبغاړو ځایناستې به ورکوي او زموږ همدغه لاسته راوړنې به همدغسې متوالي ساتي او په نړۍ کې به موږ یو د قوي لوبډلې په نوم باندې یادېږو یا د یو قوي کرکټ درلودونکي هیواد په نامه باندې به یادېږو پر سږنۍ لوبو کې دغسې ناب پلیران تاسو په کومه برخه کې ډېر پیدا کړلو بالنګ په برخه کې که د بیټنګز په برخه کې ولای ایوب صاحب محترم لومړی سر کې خو دا چې یقینا دغه ډومسټیک لوبې دي او هغه که لیستي ده او که ګریډ 1 ده که ګریډ 2 ده او که نېشنل T20 ده په مختلفو فارمټونو کې د افغانستان د کرکټ لوبې نه کلنی پروګرام یا پلان عملي کېږي په دې خاطر چې بالاخره موږ اوسو کولی د کرکټ په ډګر کې لاسته راوړنې ولرو چې هغه یو ورځ وشي کولی چې د ملي لوبډلې نمایندګي وکړي لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه لیستې هم د همغه معیارونو د پوره کېدو یوه برخه ده نو یقینا خالد ټنیوال یادولی سو د بیټنګ په ډګر کې عمران د ښاغلي ارشدي اړیکه له موږ سره پرې شوه بدبختانه د انټرنیټ ستونزې دي او امید دی چې یو ورځ دغه ستونزې هم پای ته ورسیږي او موږ وکولی سو خپل میلمانه تر پای شیبو له ځان سره ولرو له تاسو لیدونکو نه هم یوه نړۍ مننه چې تر دې دمه له موږ سره ملتیا وکړه تر څو چې بیا تاسو حضور ته حاضرېږو تا چې په لویو بخښونکي الله سپارو د خدای په امان